تېره شپه د عمران خان او باجوه ترمنځ څه پېښ شول؟ د لومړي وزیر عمران خان په دفتر کې چې تېره شپه څه تېر شوي اردو بي بي سي پرې یو مطلب لیکلی، خو د پاکستان پوځ دې خبر سخت په غوسه کړی. بي بي سي اردو لیکلي چې تېره شپه عمران خان د پوځ یو لوړپوړی چارواکی چې مراد ترې جنرال باجوه دی له دندې منفک کړ او د هغه کس د منفکې مکتوب یې تیار لاسلیک کړی و. په دې وخت کې چورلکه راځي دوه تنه لوړپوړي جنرالان د وسوالو کسانو په ملتیا ترې راښکته کیږي. مطلب کې راغلي چې عمران خان د هغه کس په تمه چې د نوی ټاکلی و، خو له چورلکې هغه کس راکته شو چې د منفک کړی و. عمران خان د دې کس په لیدو هک حیران شو. لیکوال کاږي چې تقریبا یو ساعت د راغلو کسانو او عمران خان ترمنځ خبرې وشوې او خبرې په سپکاوي او تنده لهجه پرمخ تلې. تر هغه وروسته په پارلمان کې نوې ټاکنې وشوې او عمران خان په خپل شخصي کور ته منتقل شو. یاداښت: زما ګمان دا دی چې منفک شوی کس جنرال باجوه او د باجوه پر ځای ټاکل شوی کس جنرال فیض حمید و. معنا عمران خان غوښتل پر پوځ کودتا وکړي چې پکې بریالی نه شو. اوس د پاکستان پوځ وایي دا خبر دروغ دی. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه هیڅ داسې کار نه دی شوی. ما چې څومره بېګاه حالات څارل د بي بي سي خبر راته موثق ښکاري. اوس پوځ د عمران خان د پلویانو او د نړیوالې ټولنې له فشار او نیوکو له ویرې په دې کیسه او معامله پرده اچوي. لیکنه شفیق همدرد. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.